ها بیا هغه کې مسله شته چې انبیا چې دی د نبوت نه مخکې هم د ګناهونو نه پاک دي که نه صرف د نبوت نه بعد. نو راجح قول دا دی چې انبیا د نبوت نه مخکې هم د ګناهونو نه پاک دي، الله یې ساتي، باوجود دا چې قدرت او طاقت الله ورکړی وي د ګناه، د هغې باوجود بالفعل الله رب العزت دی ساتي د ګناه نه. نو هم د نبوت نه مخکې او هم د نبوت نه د شرک نه خو انبیا بالکل پاک دي، دې کې خو د چا اختلاف نشته. البته په دې کې اختلاف دی او راجح قول متوسط دا دی چې انبیا د نبوت نه مخکې هم او د نبوت نه وروسته هم د ګناهونو نه څه دي پاک دي. الله د هغې نه ګناه نه کوي ځکه چې دین د هغې په وجه راغلی دی. دین د هغې هغه د دنیا دپاره یو معیار دی، یو رول ماډل حیثیت لري، لهذا الله د ګناهونو نه هغوی ساتي. په دې حدیث کې دا خبره معلومه شوه. نو فقال احدهم، نو یو ملګري دا ووی اما انا فاصلي الليل ابدا، چې زه خو به همیشه ټوله شپه عبادت کوم. یو ملګري داسې ووی، صحیح ده یو دا. دویم وی وقال الاخر، دویم اراده دا وکړه انا اصوم النهار ابدا، زه به همیشه د ورځې روژه نیسم، چرته به روژه نه ماتوم، ولا افطر او روژه به نه ماتوم. وقال الاخر، او بل ملګري وی دریم ملګري انا اعتزل النساء، زه به ځان د ښځو نه ساتم، زه به ځان د ښځو نه ساتم. فلا اتزوج ابدا، چرته به واده نه کوم، چرته به واده نه کوم. نو فجاء النبي صلی الله علیه وسلم الیهم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی په دې ټیم کې. دا خبرې واورېدې، د دې ملګرو خبرې واورېدې. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله راغی فقال، ویې فرمایل انتم الذین قلتم کذا وکذا، تاسو خو داسې داسې خبرې وکړې. چا ووایي چې زه به ټوله شپه عبادت کوم، چا وایي ټوله ورځ به روژه نیسم، چا وایي زه به واده نه کوم، نکاح نه کوم. نو نبی علیه السلام فرمایي چې والاما والله، نبی علیہ السلام فرمائے اما والله قسم فالله انی لا اخشاکم لله واتقاکم، زستاسو نه زیات د الله نه یریږم، زستاسو نه د الله نه زیات یریږم، په تقوا او پرهیزګارۍ کې ستاسو نه سیوایم، ځکه پیغمبر په پیغمبر کنه. اخو دې صحابه هم اقرار وکړو چې اين نحن من النبي صلی الله علیه وسلم، چرته موږ او چرته نبی علیه السلام. د دوی نیت هم صحیح و، لکه خپل ذهن مطابق د دوی نیت ښه و د عبادت و. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې انی لا اخشاکم لله واتقاکم، زه ستاسو نه زیات د الله نه یریږم، د هغې باوجود لکنی اصوم و افطر، کله روژې نیسم کله نه نیسم، صحیح ده، او اصلي و ارقد، کله د شپې لمونځ کوم کله ویده کېږم، صحیح اعتدال ته ګورئ د نبی علیه السلام. او اتزوج النساء، او زه نکاح هم کوم د ښځې سره، چې زه د الله نه زیات یریږم، دا ټول کارونه کوم، نو تاسو بیا ولې نه کوئ؟ بیا مخکې نبی علیه السلام ډېر عجیبه خبره کوي، وایي دا زما طریقه ده، کله به روژه نیسم، کله به افطار کوم، کله به لمونځ کوم، د شپې تهجد ته وباسم، کله به خوب کوم، دا زما طریقه ده. او د ښځو سره به نکاح کوم، دا هم زما سنت دی. نو فمن رغب عن سنتي، چا چې زما د سنت نه اعراض وکړو، چا چې زما سنت پرېښودو، فلیس مني، دا زما نه دی، د ده سره زما تعلق نشته. نو معلومه شوه چې د خپل ځان نه دا سوچ کول چې یاره زه دې داسې زیات عبادت وکړم، دا یو قسم ته رهبانیت دی. او رهبانیت ګوره په اسلام کې جایز المطلوب دی، رهبانیت مطلوب دی په اسلام کې، جایز نه دی، صحیح ده. رهبانیت دا مطلب چې ته بس په یو کمره کې په یو ګټ کې ځان رابند کې، په یو جومات کې ځان رابند کې، او بس صرف د الله عبادت کې، نه واده کوم، نه نکاح کوم، او نه چې کوم دی نو دنیا معاملات کوم، نه لین دین معاشرت کوم، یې سم نه کوم، بس په یو کمره کې ځان رابند کړی دی، صرف عبادت. نو دا سیس چې دی دا په اسلام کې جایز نه دی. هر څه بکې، معاملات بکې، معاشرت بکې، نکاح بکې، عبادت به هم کې، هر څه بکې په یو لیمټ کې بکې. دا هر څیز خپله طریقه د نبي علیه السلام چې په کومه طریقه کړې په هغې طریقه. البته بعضې څیزونه داسې دي چې د هغه د نبي د خصوصیات دي، د نبي علیه السلام دپاره جایز دي، د امت دپاره جایز نه وي، صحیح ده. او بعضې څیزونه داسې چې په نبي علیه السلام باندې واجب وي، په امت باندې واجب نه وي. تهجد لمونځ چې دی دا به نبي علیه السلام ډېر په اهتمام سره کوم، د هغې دپاره لازم و، خو د امت باندې واجب نه دي. امت که وکړي ټیک ده، که ونه کړي هم ټیک. خبره ده چې وکړي تهجد لمونځ ډېر ښه دی. مونږ چې بل اوس په
سورہ بقره هغه اخرنی 2 آیتونه ویلي. هغې باره کې نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا 2 آیتونه چې سړی د ماسخوتن د مانځه نه بعد د وده کېدو نه مخکې ووایي نو دته په دې سره د تهجد ثواب میلاویږي. سبحان الله، 2 آیتونه تهجد ثواب میلاویږي. نو به هر حال دا ټول د نبی یو سړی 3 رکعاته د ماښام لمونځ دی او اوس دی وایي چې یاره دا 3 رکعاته کوم چې یو به سره بل وکړم 4 به کړم یا به سره 2 نور وکړم چې 5 به کړم زیات عبادت به وکړم. نو تاسو وایئ چې څوک د 3 په ځای 4 رکعاتو کې لمونځ دې وشي؟ نه. نو په کومه طریقه چې کوم کار نبی علیه السلام کل عمل وافق الکتاب والسنة فهو عمل صالح، دا اصول دي. هر عمل چې د قرآن او د نبی علیه السلام د سنت مطابق وي هغه نیک عمل دی، او کوم عمل چې د کتاب او د نبی علیه السلام د سنت موافق نه وي هغه نیک عمل نه دی، هغه ګناه دی. هغه څه ده؟ ګناه ده. دا نقشے قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقشے قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ نے ټول الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي. دا نکاح په حوالې سره یو مسله دلته حدیث کې راغله فلا اتزوج ابدا، چې زبا د ښځو نه ځان ساتم. یو صحابي وایي او زه چرته همیشه به واده ونه کړم، واده ونه کړم. داسې یو روایت بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو صحابي راغی حضرت عثمان بن مزعون رضی الله تعالی عنہ غالبا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اجازت غواړي. د صحابه د عبادت شوق ډیر زیات شوق، موږ نه عبادت کوو نه واده کوو دا غو شوق ډیر زیات عبادت. نو هغه نبی علیہ السلام تراله نبی علیہ السلام نه اجازت غواړي چې اې د الله پیغمبره تاسو اجازه یې نو موږ بزان خسی کو ځان بسکو خسی اختصاء اجازت غواړي. خسی مطلب دا دی چې زموږ خواهشات مکمل ختم شي، زموږ سوچ فکر به یو شي، صرف عبادت وکړو د الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته اجازت ورنکړه.